د انبیاء علیهم السلام سیرت. بسم الله الرحمن الرحیم. د حضرت موسی علیه السلام کیسه دویمه برخه. کله چې فرعون ته خبر ورسېد چې بني اسرائیل تښتېدلي دي، نو دی او درباریان یې پښیمانه شول او ویې ویل دا مو څه غلط کار وکړ، موږ باید بني اسرائیل له غلامۍ څخه نه وای آزاد کړي. لنډه دا چې د فرعون ټول ځواکونه، ګاډۍ، آسونه، ګاډۍ چلوونکي او لښکریان په بني اسرائیلو پسې شول. کله چې بني اسرائیل او فرعون او د هغه عسکر ولیدل چې د دوی خواته را روان دي، نو په زړونو کې ډېره ویره پیدا شوه او الله جل جلاله ته د نجات نارې پیل کړې. حضرت موسی علیه السلام خپله لکړه د سره سمندرګي خواته ونیوله او الله جل جلاله د شرق څخه یو تیز باد را والوزوه. باد توره شپه وچلید چې په پایله کې د سمندرګي اوبه چاودې شوې او په منځ کې یوه وچه لار پیدا شوه. په داسې حال کې چې پر دواړو خواوې اوبه د دیوال په شان درېدلې وي، بني اسرائیل پر دغه وچه لار له سمندرګي تیر شول. فرعون هم له خپلو ټولو ګاډیو چلوونکو او سپرو لښکریانو سره پر دوی پسې سمندرګي ته ورننوت. موسی علیه السلام د لمر خاته پر مهال خپله لکړه د سمندرګي خواته ونیوله. سمندر بیرته خپل عادي حالت ته راغی. مصریانو ډېرې هلې ځلې وکړې چې ځان وژغوري، خو الله جل جلاله دوی په اوبو لاهو کړل. په دې اوبو کې فرعون او د هغه ټول ګاډۍ چلوونکي او سپاره لښکریان غرق او هلاک شول. یو کس هم ژوندی پاتې نه شو. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. خو بني اسرائیل ټول خوندي وو، ځکه چې الله جل جلاله د سمندرګي اوبه پر دواړو خواو د دیوال په شان درولې وې او دوی پر وچه لار تر سمندرګي پورې وتلي وو. بیا موسی علیه السلام له بني اسرائیلو سره په یوه غږ الله جل جلاله ته حمد او ثنا پیل کړه او ویې ویل موږ خپل رب الله جل جلاله ته حمد وایو. الله جل جلاله شانداره بریا حاصله کړې ده، ځکه چې آسونه او سپارې په سمندرګي کې ډوب کړي دي. الله جل جلاله زموږ قوي ساتونکی دی چې موږ یې وژغورلو. الله جل جلاله زموږ خدای دی، لوی یې بیانو. الله جل جلاله زموږ د پلرونو ساتونکی دی، په همدې خاطر د هغه ثنا او صفت بیانو. تر دې وروسته حضرت موسی علیه السلام د حرکت امر وکړ او بني اسرائیل د سره سمندرګي له غاړې څخه د شور بیابان خواته روان شول. دوی په بیابان کې 3 ورځې سفر وکړ، خو هیڅ اوبه یې پیدا نه کړې. په پای کې د مارا په نوم یو ځای ته ورسېدل. هلته اوبه وې، خو ډېرې ترخې او د څښلو وړ نه وې. خلکو موسی علیه السلام ته شکایت وکړ چې اوس به څه څښو. موسی علیه السلام الله جل جلاله ته د مرستې ناره وکړه. الله جل جلاله په ځواب کې د ده علیه السلام پام یوه لرګي ته ورواړوه. د علیه السلام هغه لرګی اوبو ته ورواچو او اوبه خوږې شوې. په مارا کې الله جل جلاله بني اسرائیلو ته یو حکم وکړ تر څو چې د دوی اطاعت او وفاداري امتحان کړي او ویې فرمایل که تاسې د خپل رب فرمان ته غوږ ونیسئ او هغه څه وکړئ چې زما په نظر ښه دي، که زما احکامو ته غاړه کیږدئ او پر ځای یې کړئ، نو تاسې به له ټولو هغو مصیبتونو څخه ساتم چې پر مصریانو باندې مې نازل کړي دي. زه الله ستاسو ته شفا درکوونکی رب یم. له دې وروسته بني اسرائیلو حرکت وکړ او د سینا د بیابان پر لوري روان شول. له مصر څخه تر وتو یو میاشت وروسته دغه بیابان ته ورسېدل. هلته بیا بني اسرائیلو موسی او هارون علیه السلام ته شکایت وکړ او ویې ویل کاشکې خدای موږ همالته په مصر کې وژلي وای. هلته زموږ دیګونه له غوښو ډک وو او په ماړه نس مو ډوډۍ خوړله، خو تاسې موږ دې بیابان ته راوستي یو تر څو پکې له لوږې څخه مړه شو.
یوه شیبه وروسته د الله جل جلاله شان او قدرت دوی ته په یو ورځ کې راښکاره شو. بیا الله جل جلاله موسی علیه السلام ته وفرمیل ما د بني اسرائیلو شکایتونه اورېدلي دي. اوس ورته وویل چې نن ماښام به تاسې غوښه خورئ او سبا سهار به په ډوډۍ مړېږئ. هغه مهال به تاسې مطمئن شئ چې زه ستاسې پروردګار یم. په هغه ماښام ډېر مړزان راغلل او د خیمو شاوخوا ځمکه ترې فرش شوه. بیا په سهار کې د خیمو په شاوخوا کې د واورو د بڅرکو په څیر سپینې دانې راښکاره شوې. بني اسرائیلو یو بل ته وویل دا څه شی دی؟ موسی علیه السلام دوی ته وفرمیل دا هغه خواړه دي چې الله جل جلاله تاسو ته د خوړلو لپاره درکړي دي. هره کورنۍ دې د خپل ورځني ضرورت په اندازه ورڅخه ټول کړي، یعنی د خیمې د هر غړي لپاره نږدې یو چارک. بني اسرائیلو هم هماغسې وکړل. بني اسرائیلو پر دغو خوړو باندې د من نوم کېښود چې معنا یې دا څه شی دی. د دغو خوړو رنګ د دڼیا د تخم پر څیر سپین ته ورته و او خوند یې د شاتو په شان خوږ و. هر سهار به هر کس د خپل ضرورت په اندازه غذا راټولوله. پاتې غذا به د هوا له ګرمېدو سره ویلې شوه. بني اسرائیلو تر 40 کالو دغه من د کنعان ځمکې سرحد ته تر رسېدو پورې چې دوی پکې دایمي استوګنه غوره کوله خوړل. بني اسرائیل د سینا صحرا ته ورسېدل. هلته د کویتور مخې ته خیمې ووهلې. د درېیمې ورځې پر سهار د تالندې او برېښنا غږونه پورته شول. په غره یوه ګڼه وریځ خپره شوه. بیا د مګ د ښکر په واسطه ډېر دروند اواز وغږول شو او ټول خلک له ویرې پرېږدي ډوب شول. داسې دودونه پورته کېدل لکه له بټۍ څخه چې پورته کېږي. ورپسې غر ډېر سخت په لړزېدو شو. په داسې حال کې چې د مګ د ښکر غږ وار په وار لوړېده، موسی علیه السلام له خپل رب الله جل جلاله سره په خبرو پیل وکړ او الله جل جلاله په درانه आवाज ځواب ورکوه. بیا الله جل جلاله بني اسرائیلو ته دغه احکام ورکړل: زه مو رب الله یم چې تاسې مو له مصر څخه راویستلي یاست. چیرې چې غلامان واست، له ما پرته بل معبود مه نیسئ. د ځان لپاره هیڅ بت مه جوړوئ. زما نوم په سپکه مه استعمالوئ. که څوک زما نوم په غلطه توګه استعمال کړي، زه یې بې سزا نه پرېږدم. د اونۍ 9 ورځ د عبادت او د آرام د ورځې په توګه تل سپېڅلې وساتئ. په اونۍ کې 6 ورځې لرئ چې خپل دنیاوي کارونه ترسره کړئ. 9 ورځ د آرام او عبادت ورځ ده چې تاسې یې باید ما ته ځانګړې کړئ. په هغه ورځ تاسې دنیاوي کارونه مه کوئ. د مور او پلار احترام کوئ. بیا به په هغه ځمکه کې چې زه یې تاسو ته درکوونکی یم اوږد او د خیر ژوند ولرئ. قتل مه کوئ، زنا مه کوئ، غلا مه کوئ، د هیڅ چا پر خلاف د درواغو شاهدي مه ورکوئ. د هیڅ چا مال او دارایي ته په وږو سترګو مه ګورئ. نه یې ښځې ته، نه یې نارینه یا ښځینه نوکرانو ته، نه یې غوایي ته، نه یې خره ته. لنډه دا چې هیڅ شي ته یې په وږو سترګو مه ګورئ. زه الله تعالی ستاسې ساتونکی یم. زما له قوانینو څخه اطاعت وکړئ. لکه څرنګه چې زه پاک یم، تاسې هم زما پر څیر په ټولو کړو وړو کې پاک او سپېڅلي اوسئ. کله چې الله جل جلاله په کویتور کې له موسی علیه السلام سره خبرې خلاصې کړې، نو هغه علیه السلام ته 2 ډبرینې تختې ورکړې چې پر هغو باندې د الله جل جلاله د عهد او تړون احکام لیکل شوي وو. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. کته بني اسرائیل ولیدل چې موسی علیه السلام په بیرته راتګ کې ځنډ وکړ، نو خلکو له الله جل جلاله څخه مخ واړاوه او د نورو خدایانو عبادت یې غوره کړ تر څو لارښوونې یې وکړي. له همدې له امله خلکو د سرو زرو غوږوالې له غوږونو لرې کړې. هغوی سره زر ویلې کړل، په یو لوښي کې یې واچول او له هغې څخه یې د خوسکي په شکل یو بت جوړ کړ. خلکو وویل
دا زموږ هغه خدای دی چې موږ او تاسې یې له مصره راوویستلو. په دې وخت کې الله جل جلاله ورته وفرمایل ای موسی په بیړه لاندې ولاړ شه، ځکه هغه قوم چې تا له مصر څخه راوویست دوی ځانونه په ګناه کې غرق کړي دي. هغه سمه لاره چې ما پرې مامور کړي وو دوی څومره ژر له دې لارې اوښتي او ځان ته یې د خوسکي په شکل د سرو زرو بت جوړ کړی دی. حضرت موسی علیه السلام له غره څخه راښکته شو. کله چې هغه علیه السلام خلکو ته نږدې ورسېد نو سترګې په خوسکي ډوله بت ولګېدلې چې دوی نڅا ورته کوله. د دې حالت په لیدلو سره موسی علیه السلام خپله غوسه قابو نه کړی شوه. طلایي خوسکی راواخیست او په اور کې ویلې کړ. بیا یې طلا زرې زرې کړه، په اوبو کې یې ګډه کړه او اوبه یې په خلکو د سزا په ډول وڅښلې. په بله ورځ حضرت موسی علیه السلام خلکو ته وفرمیل تاسې لویه ګناه کړې ده، نو زه به ستاسې د شفاعت لپاره د خدای جل جلاله حضور ته ورشم چې ګوندې ګناه مو در وبخي. بیا موسی علیه السلام د الله تعالی په حضور کې حاضر شو او عرض یې وکړ یا خدایا دې خلکو لویه ګناه تر سره کړې ده، ځانونو ته یې له سرو زرو څخه معبود جوړ کړی دی. هیله کوم چې ته د دوی ګناه ور وبخي، که نه نو زما نوم د حیات له کتابه لرې کړه. الله جل جلاله فرمیل نه، دغه چا نوم به لرې کړم چې زما پر وړاندې ګناه کړې ده. په پای کې الله تعالی خلق په یو عذاب اخته کړل ځکه چې دوی د غبوت عبادت کړی و. موسی علیه السلام ژر الله جل جلاله ته په سجده شو او ویل یا ربه که ستا پر ما د پیرزوینې نظر وي نو زارۍ درته کوم چې په دې سفر کې مو د خپل ذات د جلال له ملګرتیا څخه مه بې برخې کوه. زه منم چې دا خلک ډیر سرزوري دي، خو ته د دوی خطاوي وروبخه او دغه قوم د خپل منتخب قوم په توګه قبول کړه. الله جل جلاله ورته وفرمیل سمه ده موسی، زه له تا سره د ټولو خلکو په وړاندې عهد او تړون کوم، داسې معجزې به تر سره کړم چې د ځمکې په تاریخ او کوم بل قوم کې هیڅ کله نه وي تر سره شوي. ستاسې په شاوخوا کې ټول قومونه به زما هغه قدرتمن او حیرانونکي کارونه ویني چې زه به یې ستاسې لپاره تر سره کړم. بیا الله تعالی موسی ته امر وکړ او ورته ویې فرمیل ځان آماده کړه چې سبا سهار به کوی تور ته خیږي او زما په حضور کې به ځان حاضروي. پام دی وي چې پرته له تا چاته اجازه نشته چې در سره راشي. حضرت موسی علیه السلام یو ځل بیا د 40 ورځو لپاره په غره کې د الله جل جلاله په حضور کې و. په دې موده کې نه خواړه وخوړل او نه یې اوبه وڅښلې. له دې وروسته حضرت موسی علیه السلام له کوی تور څخه راښکته شو. له الله جل جلاله سره د هم کلامه کېدو په سبب یې مبارک مخ په الهي نور ځلید. کله چې حضرت هارون علیه السلام او بني اسرائیلو د موسی علیه السلام نورانی او ځلیدونکي مخ ولید نو له دې څخه وویرېدل چې هغه علیه السلام ته نږدې ورشي. خو موسی علیه السلام هارون علیه السلام او قوم مشران ته غږ وکړ، دوی هم راغلل. هغه علیه السلام دوی ته هغه ټول حکمونه ورسول چې الله جل جلاله ورته په کوی تور کې ورکړي. د دې خبرو له خلاصولو وروسته خپل مخ په نقاب کې پټ کړ. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. دا چې په هغه وخت کې بني اسرائیلو عبادت ځای نه درلود نو الله جل جلاله موسی علیه السلام ته حکم وکړ تاسې زما لپاره یو مقدس استوګنځای جوړ کړئ چې زما حضور به پکې اوسي. دا سپېڅلې خیمه او لوازم به د هغې نقشې له مخې جوړوي چې زه به یې در وښیم. د لومړۍ میاشتې په لومړی تاریخ خیمه ودروه.
یو صندوق جوړ کړه چې په منځ کې به هغه ډبرینې تختې ښودل شوي وي چې د عهد او تړون احکام پرې لیکل شوي دي. دا صندوق به د عهد د صندوق په نوم یادېږي. دغه صندوق په سپېڅلې خیمه کې کېږده او مخې کې یوه پرده راوځړوه. د قربانۍ د وړاندې کولو لپاره د کورې په شکل یو ځای جوړ کړه او د سپېڅلې خیمې په مخ کې کېږده. د پاکۍ د مراسمو لپاره یو تش تیار کړه او د سپېڅلې خیمې او قربانګاه تر منځ یې کېږده. بیا یې له اوبو څخه ډک کړه. د سپېڅلې خیمې شاوخوا په پردې سره احاطه کړه او د خیمې انګړ ته د ننوتلو پر دروازه هم پرده راوځړوه. حضرت موسی علیه السلام هم ټول کارونه د خدای جل جلاله له فرمان سره سم ترسره کړل. د عهد صندوق په سپېڅلې خیمه کې کېښود. د خیمې داخلي پرده یې راوځړوله چې له دې سره د عهد صندوق د خلکو له نظره پټ شو. بیا هغه علیه السلام سپېڅلې خیمې ته مخامخ ډېرې قربانۍ الله جل جلاله ته وړاندې کړې. تر دې وروسته پر سپېڅلې خیمې باندې ورېځ راغله او خیمه یې پټه کړه. ورپسې خیمه له الهي تجلا څخه ډکه شوه. د دې ورځې یو الهي تجلا له امله موسی علیه السلام خیمې ته نشوی داخلېدلی. د ورځې پر مهال به یا د ورځ د سپېڅلې خیمې پر سر ولاړه وه او د شپې پر مهال به د ځلېدونکي اور په شان ښکارېدله. په دې ډول ورځ د ټولو بني اسرائیلو د سترګو پر وړاندې ښکارېده. کله چې به د خیمې څخه ورځ پورته شوه نو دوی به خپل سفر ته دوام ورکړ. تر څو چې به ورځ د خیمې پر سر وه دوی به حرکت نه کاوه. دغه حالت د بني اسرائیلو د سفر تر پایه پورې دوام وکړ. د ځینو لاملونو له مخې بني اسرائیل اړ شول چې 40 کاله په دښته کې پاتې شي. په پای کې کله چې د دوی سفر پای ته ورسید او دوی واده کړل شوي ځمکې ته نږدې شول نو حضرت موسی علیه السلام خلکو ته وفرمایل: ای بني اسرائیلو، له الله جل جلاله پرته بل معبود نشته او الله تعالی زموږ یوازینی رب دی. تاسې له خپل رب الله جل جلاله سره په ټول زړه، په ټول وجود او په ټول طاقت سره مینه وکړئ. دغه حکمونه چې زه نن تاسو ته درکوم په زړونو کې نقش کړئ. خپلو اولادونو ته یې هم ورزده کړئ. د ژوند په هر حالت کې که په کور کې ناست یاست، که پر لاره ګرځئ، که پریوځئ او که پاسېږئ، نو تل دې دغه قوانین ستاسې پر خوله وي. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حضرت موسی علیه السلام د 100 کلونو په عمر کې له نړۍ څخه رحلت وکړ. خو د رحلت په نږدې ورځو کې هم هغه علیه السلام په جسماني لحاظ کمزوری نه او نه یې د سترګو دید کم شوی و. په پای کې حضرت موسی علیه السلام د موآب په ځمکه کې له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.